دوحې ته د زلمي خلیلزاد رسیدل د سولې پروسې څارونکي وایي د روانې اونۍ تر پایه به بین الافغاني خبرې پیل شي. داسې ویل کېږي چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد د امریکا پلاوی حمل ته راغلی او بله مسله د طالبانو په پلاوي کې یویس کسه پلاوي کې هم یو څه بدلون راغلی ده چې اوس مشري د ملا برادر پر ځای باندې مولوي شیخ عبدالحکیم کوي. د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستي مراسمو کې د عبدالله او حنیف اتمر ګډون. محمد حنیف اتمر او عبدالله دوحه کې د سولې مذاکراتو په پرانیستونکي غونډه کې ګډون کوي. فکر نکوم چې زموږ سیاسي چارواکي دونی توانایي او قدرت ولري چې راتلونکي څه رقم نظام به په افغانستان کې د هغې لپاره او یا هم څوک به د کوم نظام په راس کې راځي. او ایران 3 ټنه بډای شوي یورانیم زیرمه کړي دي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویاند وایي د یورانیمو بډاینه پخوانۍ کچې ته رسولې ده. سلامونه ستړي مشئ درنو لیدونکو، تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزی یم. د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي هیئتونو ترمنځ روانې اونۍ تر پایه مخامخ مذاکرات پیلېږي. د سولې پروسې څارونکي وایي چې په مذاکراتو کې رامنځته شوی ځنډ د تخنیکي ستونزو له امله دی، خو د دواړو طرفونو ترمنځ به خبرې د روانې اونۍ تر پایه پیل شي. په ورته مهال د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وار د مخه دوحې ته رسیدلی دی. تر اوږده ځنډ او جنجالونو وروسته د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو مذاکراتي هیئتونو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته د ګوتو په شمار څو ورځې پاتې دي. د سولې پروسې څارونکي او له دغو جریانونو باخبره کسان وایي چې د روانې اونۍ تر پایه د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو امکان دی او ښایي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکراتي ټیم د دوشنبې په ورځ دوحې ته ولاړ شي. زه فکر کوم چې هاخوا ته هم چې یو څه مشکل و د طالبانو سفر و پاکستان ته چې هغې هلته سفر درلوده نو هغې هم رسېدلي دي دوحې ته او نور خو داسې څه نه معلومیږي. فکر کوم چې هیله دا ده چې اوس دا مذاکرات د دې هفتې تر آخره پورې فکر کوم چې دا مذاکرات به انشاءالله پیل شي. ته د چې په همدې هفته کې یا ولاړ شي قطر ته او عملا طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. په ورته مهال د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپرې شوې اعلامیه کې هم دوحې ته د زلمي خلیلزاد د رسیدو څخه خبر ورکړل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې زلمی خلیلزاد به په دې سفر کې د هر څه ژر بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو ته دواړه طرفونه وهڅوي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی دوحې ته رسېدلی دی. نوموړی به په دې سفر کې دواړه لوري هر څه ژر د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو ته وهڅوي. له دې سره تازه طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د مذاکراتي هیئت ترکیب کې د تغییراتو په راوستو دغه ترکیب نهایي کړی دی. داسې ویل کېږي چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد د امریکا پلاوی حمل ته راغلی او بله مسله د طالبانو په پلاوي کې یویس کسه پلاوي کې هم یو څه بدلون راغلی ده چې اوس مشري د ملا برادر پر ځای باندې مولوي شیخ عبدالحکیم کوي. همداسې مرستیال د پخوانی مرستیال ملا شیخ محمد عباس تانکزی ده. د سولې له جریان څخه باخبره کسان د مذاکراتو د ځنډ لامل تخنیکي ستونزې ګڼي او وایي چې دا چاره د سولې پر پروسې اغیز نه لري.
مذاکراتو لپاره په دومره جدیت سره دواړو لورو تخنیکی آمادګي نه درلودل. حتی د قطر د یو میزبان هیواد په توګه باندې د دې انتظار نه درلودل چې د دغه خبرو په لومړي پیل کې به ډاکټر صاحب عبدالله تشریف وړي، خلیلزاد به راځي، حتی کېدای شي پمپیو او د نورو لسګونو هیوادونو استازي راشي. ځکه نو د دغه تخنیکی مشکلاتو د حل په خاطر باندې ځان راغلی دی. له بل پلوه څخه طالبانو په خپل ټیم کې جدي تغیرات راوستي دي. د مولوي صاحب عبدالحکیم راوستل د مذاکراتي ټیم مشرتابه ته د خپل د طالبانو جديت او مسؤلیت منل دي په دغه پروسه کې. زموږ هیله دا ده چې د دغه اونۍ په ورستۍ کې ټیم دواړه ټیمونه قطر ته ورسیږي، خبري به شروع شي. روانه اونۍ د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو څخه په داسې حال کې خبر ورکول کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له دواړو خواوو غوښتي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل پر مهال بشري وربند وکړي. عبدالله او حنیف اتمر د سولې بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون کوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو په افتتاحیه مراسمو کې چې ټاکل شوي نږدې ورځو کې ترسره شي د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر ګډون کوي. کابل نیوز ته د رسیدلو معلوماتو پر اساس طالبان د بین الافغاني خبرو د پرانیستي مراسمو کې د عبدالله د ګډون او بیانیې په تړاو په سلا مشورو بوخت دي. د سولې له خبرو با خبره کسان وایي حکومت هڅه کوي څو په بین الافغاني مذاکراتو خپل پوره کنټرول ولري. وروسته له هغې چې د بین الافغاني خبرو د پرانیستي په مراسمو کې د عبدالله د ګډون مسله مطرح شوه، اوس داسې ویل کېږي چې ښایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هم له عبدالله سره په هممهاله توګه په دغو مراسمو کې برخه واخلي. کابل نیوز ته د رسیدلو معلوماتو پر اساس طالبان په بین الافغاني خبرو کې د عبدالله د ګډون او د نوموړي د وینا د څرنګوالي په اړه په سلا مشورو بوخت دي. د سولې بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر ګډون کوي. طالبان د عبدالله د ګډون او بیانیې په تړاو په سلا مشورو بوخت دي. ویل کېږي چې طالبان په دې اړه پریکړه کوي چې د پرانیستي مراسم په څه ډول د چا په ګډون او د څه ډول ویناو په ترسره کېدو سره ترسره شي. د سولې له خبرو باخبره کسان او د چارو شنونکي د بین الافغاني خبرو په پرانیستي مراسمو کې د حنیف اتمر ګډون ته په اشاره وایي چې حکومت هڅه کوي تر څو پر بین الافغاني مذاکراتو خپل پوره کنټرول ولري. ولسمشر غني جدي اندېښنه لري مشاورین یې چې داسې نشي امریکایان او ځینې نورې اثرګزاره لوبغاړي دغه بین الافغاني پلاوی خصوصا هغه چې د حکومت استازولي کوي تر خپل اغیز لاندې راولي او د سیاسي ورکړو راکړو په ترڅ کې واخلي په بیه سره او دوی داسې فیصله وکړي چې پایله د موقت حکومت یا سرپرستی ادارې رامنځته کول وي. متاسفانه د افغانستان حکومت په ټول توان سره غواړي چې د سولې د روان بهیر ټکنی کړي او خاصا هغه موارد په دې کې باید بحث نشي چې هغه د دوی قدرت چیلنج کوي او د دې قدرت ته خاتمه ورکوي. نو ځکه هم د انتقالي ادارې سرسخته مخالفین دي. شنونکي د سولې بین الافغاني خبرو په جریان کې د نظام پر څرنګوالي بحث د سیاسي چارواکو له موقف څخه پورته بولي. دغه خبرو اترو پیل سره به نور ډیر اختلاف رامنځته کیږي، نور ډیر خبرې به رامنځته سي او زه فکر نه کوم چې زموږ سیاسي چارواکي دونی توانایي او قدرت ولري چې راتلونکي څه رقم نظام به په افغانستان کې د هغې لپاره او یا هم څوک به د کوم نظام په راس کې راځي. هاخوا د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې په بین الافغاني خبرو کې د دواړو لوري داسې هڅې وکړي څو خبرې نتیجې ته ورسیږي. دوی وایي چې د سولې پر وړاندې د خنډونو د لرې کېدو لپاره د هڅې هم چټکې شي. افغانستان پر ولسمشر باندې غږ کوم چې باید د سولې په بهیر کې باید د هر رقم خنډونو څخه ولسمشر کې د طالبانو مسؤلین باید لاس واخلي او د افغانستان ولس ته باید نور سوله راسي او نور د افغانستان ولس جنگ نه غواړي. که تنها حکومت وغواړي چې خپل مشخص استازیتوب ولري دا بیا افغانانو ته د منلو وړ نه دی.
د سولې بین الافغاني مذاکراتو افتتاحیه مراسمو کې د عبدالله او حنیف اتمر د ګډون په تړاو څرګندونې داسې مهال دي چې سبا دوحې ته د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د سولې مرکچي پلاوي د سفر امکان دی. طالبانو په خپل مذاکراتي پلاوي کې ژور بدلون راوستی او د ملا عبدالحکیم په مشرۍ نوی 20 کسیز پلاوی اعلان کړ. د طالبانو ویاند وایي د ملا هبت الله د حکم پر اساس مولوي عبدالحکیم د پلاوي مشري کوي. عباس ستانکزی مرستیال دی او ډاکټر محمد نعیم وردګ د سیاسي دفتر د ویاند په حیث ټاکل شوی دی. طالبانو په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې نوی مذاکراتي پلاوی د دې ډلې د سیاسي مرستیال او د قطر دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر له لوري د یوې ناستې په ترڅ کې معرفي شوی دی. شنونکي وایي د طالبانو په مذاکراتي پلاوي کې دغه ژور بدلون په دې معنا دی چې دغه ډله غواړي په مذاکراتو کې له خپل دریځ په پوره قوت دفاع وکړي. طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په درشل کې په خپل مذاکراتي پلاوي کې ژور بدلون رامنځته کړي او د دې ډلې قاضي القضات مولوي عبدالحکیم د پلاوي د مشر په حیث ټاکلی دی. د طالبانو نوی مذاکراتي پلاوی 21 غړي لري او د دې ډلې ویاند وایي د ملا هبت الله د حکم پر اساس ټاکل شوي دي. شیخ مولوي عبدالحکیم د مذاکراتي ټیم د رئیس په حیث، شیر محمد عباس ستانکزی د ټیم د مرستیال په حیث او ډاکټر محمد نعیم وردګ د سیاسي دفتر د ویاند په حیث ټاکل شوی دی. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر حاشیې ته شوی او له نوموړي ټول واکونه اخیستل شوي دي. خو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې نوی مذاکراتي پلاوی د دې ډلې د سیاسي مرستیال او د قطر دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر له لوري د یوې ناستې په ترڅ کې معرفي شوی. تیر ورځ د قطر په دوحه کې د اسلامي امارت د سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس ملا برادر تر مشرۍ لاندې د مذاکراتي ټیم او د سیاسي دفتر د غړو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغني برادر لخوا د اسلامي امارت د مذاکراتي ټیم نوی رئیس او غړي همدارنګه د سیاسي دفتر غړي معرفي شول او ټولو ته د خپلو نویو دندو په تړاو لازمې لارښوونې وکړې. شنونکي وایي د طالبانو په مذاکراتي پلاوي کې دغه ژور بدلون په دې معنا دی چې دغه ډله غواړي په مذاکراتو کې له خپل دریځ په پوره قوت دفاع وکړي. د مشرانو جرګې رئیس وایي اړتیا ده چې اوس د افغانستان اسلامي جمهوري دولت پلاوی هم له قوي دریځه په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. آغاز د مذاکرې د بین الافغاني مذاکرې سخت ده. ټول سناتور صاحبان په دې پوهیږي چې مشکلات یوازې افغانستان لوري ته نه دي، هغې طرف ته هم دي. تاسو ولیدل چې څه وخت وړاندې د مذاکراتي ټیم دپاره عباس ستانکزی چې د طالبانو د مذاکراتي ټیم اول کې د امریکا سره مشر و، بیا وروسته مرستیال شو او د دوحې یا دغه قطر دفتر مرستیال هم ده، هغه وټاکل شو. د هغې نه وروسته په لا مذاکرات شروع شوي نه دي. اوس یې په مذاکراتو په مشرۍ کې تغییر راوستی. یو بل څوک د هلمند نه مولوي صاحب عبدالحکیم په نوم هغوی ورته مشر ټاکلی ده. د طالبانو د مذاکراتي پلاوي نوي غړي قطر ته له اسلام آباد څخه د ملا عبدالغني برادر تر ستنېدو وروسته ټاکل کیږي او ویل کیږي د ملا هبت الله له لوري ورته پوره صلاحیت ورکړل شوی دی. اروپایي ټولنه وایي د سولې بین الافغاني خبرې دې د وخت له ضایع کېدو پرته پیل شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په یوه اعلامیه کې چې د دې ټولنې ډېر غړي پکې حضور لري ویلي چې نور د بین الافغاني مذاکرات نه ځنډول کیږي او ژر تر ژره دې د خبرې پیل شي. اروپایي ټولنې ویلي چې افغانستان کې روانه جګړه نظامي حل لاره نه لري او پکار ده چې د خبرو له لارې ستونزه حل شي او روان تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. مشرانو جرګه وایي د افغانستان حکومت د نور د سولې بین الافغاني مذاکرات نه ځنډوي. د مشرانو جرګې غړو د خپلې یکشنبې ورځې عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ترمنځ د ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي او د افغانستان حکومت دې په جزئي مسایلو دغه مذاکرات نه ځنډوي. د مشرانو جرګې غړي همداراز په هیواد کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه کوي او زیاتوي چې د ولایتونو په شمول کابل کې هم امنیتي تهدیدات زیات شوي دي. تر دوبنیو رخصتیو وروسته مشرانو جرګې خپله لومړنۍ غونډه ترسره کړه. سناتورانو په خپله لومړنۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو له اوسني فرصت څخه د ګټه پورته شي او د سولې خبرې د نور په مختلفو بهانو نه ځنډول کیږي.
دوی وایي چې د مذاکراتو پر وړاندې ټولې موانع لرې شوي او حکومت دې په جزئی مسایلو دغه پروسه نه ځنډوي او دغه تاریخي فرصت باید سم مدیریت شي او ګټه ترې واخیستل شي. وقت کشی نکنن و فرصتها را از دست ندن به خاطر انتخاب افراد و اشخاص و چیزهای بسیار کوچکی منافع علیای افغانستان را برهم نزنن. صلح یک ضرورت است. ما آرزوی را داریم که مذاکرات به خیر آغاز شود تا بتانیم گام‌های نخست و اساسی را در این پروسه برداریم. د سولې روان بهیر افغان شمولوي، ټول افغانان او ټول لوري پکې خپل ځان وګوري. دا لوی فرصت باید په ډیر دقت او تدبر سره مدیریت شي. د مشرانو جرګې غړي وایي چې په مذاکراتو کې د اوربند ټینګښت ډیر مهم دی او ښکېل اړخونه باید نرمښت وښیي او جګړه بنده کړي. سناتوران وایي چې د حکومت په مذاکراتي ټیم کې خورا نیمګړتیاوې موجودې دي او ټینګار کوي چې په دغه هیات کې باید دیني عالمانو ته زیاته ونډه ورکړل شوې وای. اوس موږ وینو چې په ټوله هغه آیاتانو کې چې ټاکي په هغو کې دیني علما نشته. دا خبرې اکثره چې زموږ تاسې جانب مقابل 21 نفره دیني علما دي. هلته ممکن داسې مغلق مسایل دینی مسایل مطرح شي چې زموږ په دغه آیاتانو کې دغو د دینی علماو کمبود دی. یک آتش بس دائمی در کشور با وجود می آمد. باید در اولویت آتش بس باشه. بعد از آتش بس مذاکرات دوامدار باید ادامه داشته باشه. سناتوران همدارس کابل او ولایتونو کې د تهدیداتو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي. دوی وایي چې امنیتي مسؤلانو د امنیتي میثاق طرحه وړاندې کړې چې وار د مخه ناکامه شوې او امنیت ورسره خراب شوی دی. دوی په ولایتونو کې د لویو لارو امنیت هم د اندېښنې وړ بولي. میثاق امنیتی هم کدام تاثیر نکرد. هر روز دو ولایات خود چی میکنی؟ در شهر کابل اختطافات زیاد شده است، قتل‌های هدفمند زیاد شده روان است. هغه خلک چې دلته در کانډیشن لاندې ناشتي او د خپل سربازانو او افسرانو تجهیزات او مشکلات رسیدګي نشي کوي، د هغوی په وړاندې نو سکوت کول ظلم ده. تخار و قندوز و بغلان و مزار شبرغان و سریپول، فاریاب، این شهرها در مجموع همه ناامن هستند. مشرانو جرګه داسې مهال د بین الافغاني مذاکراتو پر ژر پیل ټینګار لري چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. جناب رئیس د نامسؤله وسلوالو قومندان عبدالغني علیپور کسانو میدان وردګ ولایت کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. د میدان وردګ ولایت والي ویاند وایي چې د علیپور وسلوالو کسانو د دې ولایت په حصیدو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر 2 پوستو بریدونه کړي، 2 امنیتي سرتیري ټپیان کړي او یو بل له ځان سره بیولای دی. چارواکي وایي چې د علیپور وسلوالو کسانو د یو هاموي ټانک په شمول د افغان پوځ ډېرې وسلې او مهمات هم له ځان سره وړي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي علیپور چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې په ضمانت آزاد شو، یو ځل بیا یې په جنایتونو لاس پورې کړی او په حکومت کې په لوړه کچه ترې ملاتړ کیږي. د نامسؤله وسلوالو قومندان عبدالغني علیپور چې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لخوا په ضمانت له زندان آزاد شوی، پر ملکي خلکو تر ظلمونو وروسته تازه په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي او ګڼې وسلې او مهمات یې له ځان سره وړي دي. د میدان وردګ ولایت د والي ویاند وایي چې د عبدالغني علیپور وسلوالو کسانو د دې ولایت په حصې 2 ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو پر 2 پوستو بریدونه کړي. جګړې 2 ساعته دوام پیدا کړی او بل اخر د علیپور کسانو 2 امنیتي پوستې نیولې دي. چارواکي وایي د علیپور د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې پر دې سربیره چې 2 امنیتي سرتیري ټپیان شوي او یو له ځانه سره وړی، یو هاموي ټانک، 10 میله کلاشینکوفونه او نورې وسلې هم د علیپور د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د میدان وردګ ولایت په دویم حساب سود ولسوالۍ کې د علیپور غیر مسؤل وسلوالو د ملي پولیسو په 2 پوستو باندې بریدونه کړي، حمله کړې دي چې دغه حمله په پایله کې 2 ملي پولیس زخمیان شوي او دغه 2 پوستو لاستنه ملي پولیس وهلي دي، ډبولي دي او د دوی یو هاموي ټانک، 10 میله کلاشینکوف، یو M16 ټوپک او 2 میله پیکا او 2 نارنجک انداز وسلې له ځان سره وړي دي. د دوی ترڅنګ یو زخمی پولیس هم د علیپور غیر مسؤل وسلوالو کسانو له ځان سره وړي دی.
عبدالغني علیپور 2 کاله وړاندې د غیر مسؤله وسلوالو د لرلو او پر ملکي خلکو د ظلمونو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لخوا په ضمانت خوشي شو. د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي چې عبدالغني علیپور دا مهال 15,000 غیر مسؤل وسلوال لري او لا هم حکومت کې د جګپوړو چارواکو لخوا حمایه کیږي. په خام نیول شوی و دی د حکومت طرف نه بیا یو تضمین په شکل دی خوشي شو. سکله د لاړو په غساحه کې بیا فعالیت شروع کړ. په دې کې هیڅ شک نشته چې لوړپوړي چارواکي به د سره لینک نه لري. بالکل دوی تماس سره لري، دوی وسلې ورکړي دي، 15,000 میله وسله غلري. د مونږ کوچان سره غوي زره مو کومه د مخکې تاسو یادېږي د مونږ د رسمي چارواکي او د کوچانو د ریاست طرف نه غوي ویلي او ټکولي او پیسې ته نه اخیشتي وي. نو د علیپور په موضوع زرته وایم چې په مطلق ډول د سپورټ کیږي یا د بهرنیو ملکونو طرف نه د کې شک نشي څنګه نه سپورټ کیږي. بالکل حکومت ته زداوی ما چې د مخنیوي وکي کچېرته د دې خلکو مخنیوي ونشي پاینده کې په نور ولایتونو کې داسې خلک پیدا کیږي چې حکومت خلاف کیږي. 2 ورځې مخکې دا د پوسټي د حکومت سوځولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې تړاو خبرو کولو ته نه حاضرېږي. تر دې وړاندې هم د علیپور د کړنو په تړاو شکایتونه شوي، خو حکومت یې پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ځواکونو په افغانستان کې جنگي جنایت نه دی کړی بلکې د ازادۍ جګړې مخ ته وړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي د جرمونو د نړیوالې محکمې له غړو سره ځکه همکاري نشي کولای چې دوی د امریکایي سرتیرو په اړه غیر قانوني پلټنې کوي. هغه وایي امریکایي عسکرو په افغانستان کې جنگي جنایت نه دی ترسره کړی بلکې په دغه هیواد کې د ازادۍ لپاره د ترهګرو پر ضد جګړه کړې ده. امریکا داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د جرمونو نړیوالې محکمې امریکایي او نور بهرني سرتیري په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن کړي دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي قطر کې د سولې خبرو پیل کېدو له اوازو سره په هیواد کې جګړه زیاته شوې ده. اسدالله خالد چې د لغمان امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته سفر کړی وایي ټولې سیمې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د تشویش وړ خبره نشته. په ورته مهال د لغمان والي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او ډیر کله په الیشنګ او الینګار ولسوالیو کې وسلوالې نښتې ترسره کیږي. د طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې حکومتي چارواکي په پرلپسې توګه د نښتو او جګړو د سختېدو په تړاو څرګندونې کوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې د لغمان امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته سفر کړی وایي په قطر کې د سولې خبرو د پیلېدو له اوازې سره وسلوالو ډلو په ټول هیواد کې جګړو ته زور ورکړی دی. متاسفانه په دې اواخرو کې په ټول افغانستان کې قطر د خبرو له شروع کېدو له اوازو سره جنګونه او جګړې تیزې سوي، ولې الحمدلله چې هیڅ کوم تغییر ودا نشته او تر کنټرول لاندې دي او په لغمان کې چې ولس کوم تشویش لري انشاءالله ضربه. اسدالله خالد د لغمان ولایت په امنیتي برخه کې د تغییراتو پر راوستلو د ټینګار ترڅنګ امنیتي ځواکونو ته د ډاټمن امنیت د ټینګښت سپارښتنه وکړه. نوموړي د هغه سرحدي سرتیري کورنۍ ته د مرستې او فاتحې لپاره هم ولاړ چې څو ورځې وړاندې د ننګرهار په غوړکي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو سره په نښته کې شهید شو. لغمان د امنیتي وضعیت بررسي وه او هغه تغییرات چې په لیواد لغمان کې راغلي معرفي په زمن کې عالم جان چې موږ یو کړه سرتیری وو او تاسو په جریان کې اسفل ورځ مخامخ جګړه کې شهید شو. د هغه کورنۍ ته د لغمان ټول ولس ته د تسلیت او دفاعتي او د هغه مشارکۍ لپاره د لغمان والي او ولایتي شورا رئیس وایي ولسونه د الیشنګ الینګار دولت شاه او بادپخ ولسوالیو د امنیت څخه اندېښمن دي او مرکزی حکومت ورته باید پاملرنه وکړي. د الیشنګ او الینګار دولت شاه او بادپخ ولسوالۍ ستونزو ته ورسېدګي کېږي او مشکلات به نه ډېرېږي. خو په دا وروستیو کې خصوصا په دا تېرو 2 شپو کې زموږ وضعیت لږ ښه نه و، د دوی اندېښنې لږ زیاتې وې او اندېښنې هم پر ځای. الیشنګ ولسوالۍ کې وضعیت ډېر خراب، نو په الینګار طرف هم وضعیت خراب. وروسته دې امیدوار یم چې انشاءالله د تغییر سره به وضعیت کنټرول شي او هغه په ځای راکړي.
د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې مهال د سولې خبرو کې له پرمختګ سره هم مهال د جګړو د سختېدو خبره کوي چې تر دې مخکې هم حکومتي چارواکو د سولې بهیر کې له پرمختګ سره هم مهال د جګړو زیاتوالي په تړاو څرګندونې کړې دي. په غزنی ولایت کې یو شمېر افغان سرتیري تر اوږدې کلابندۍ وروسته طالبانو ته تسلیم شوي دي. د غزنی ولایتي شورا ویلي چې په دې ولایت کې یو شمېر سرتیري له څو ورځو راپدې خوا کلابند وو، خو ملي دفاع وزارت د محاصرې د ماتېدو لپاره اقدام ونه کړ او هغوی مجبور شول چې طالبانو ته تسلیم شي. هغوی وایي سرتیري له سختې تندې سره مخ وو او له تېرو څو ورځو ورته د هیڅ ډول اکمالات نه وو شوي. د طالبانو ویاند هم په خپله ټویټر پاڼه د دې سرتیرو د تسلیمېدو یوه ویډیو خپره کړې او سرتیري وایي د کلابندۍ پر مهال له تندې سره مخ وو. ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. له افغانستان او عراق څخه ډیر ستانه شوي امریکایي پوځیان په رواني ناروغیو اخته شوي دي. د امریکا د رواني ناروغیو ملي شورا په نامه یو بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان او عراق له جګړو بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي 30 سلنه امریکایي پوځیان په رواني ناروغیو اخته شوي دي. ډیلی کالر ویبپاڼې د یادې ادارې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او عراق څخه بیرته امریکا ته ستانه شوي 213,000 امریکایي پوځیان په رواني ناروغیو اخته دي او یو شمېر نورې بیا تر پیښو وروسته شدید سټرس تجربه کوي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې له دغو دواړو هیوادونو څخه د بیرته ستنو شویو پوځیانو ترمنځ ځانوژنه خپل اوج ته رسېدلې ده. بیا هم ستړي مه شئ. ایران د یورانیمو د بډاینې کچه له اټومي تړون څخه د وړاندې وخت اندازې ته رسولې ده. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویاند ویلي هیواد یې ځانګړی 3 ټونه بډایه شوي یورانیم لري او هره میاشت له 250 تر 300 کیلوګرامه پورې نور ور اضافه کیږي. هغه زیاته کړې چې د یورانیمو د تولید لپاره نوي او زاړه دواړه سنټرفیوژونه کارول کیږي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویاند ویلي که هیواد وغواړي او اړتیا پیښه شي نو د یورانیمو بډاینه تر دې نوره هم چټکولی شي. د اټومي انرژۍ نړیوال سازمان وایي د ایران د بډایه شویو یورانیمو کچه تر هغې څو برابره لوړه ده چې په اټومي تړون کې ژمنه کړې وه. د برېټانیا د برمنګهم ښار په 4 مختلفو سیمو کې د چړې په وسیله بریدونه شوي چې یو کس پکې وژل شوی او نور ټپیان دي. روغتیایي سرچینو د ټپیانو له ډلې د 2 هغو روغتیایي وضعیت نازک ښودلی دی. پولیس ګمان کوي چې یو کس په دغو ټولو بریدونو کې لاس لري چې د پیژندلو او نیولو هڅې روانې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او انګیزه هم معلومه نه ده. درنو لیدونکو له تاسو او خپلو ټولو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخښونکي رب سپارم.